د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګې ډرامې درنو مینوالو، سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. تاسو به د ډرامې په تیرو برخو کې اورېدلې وي چې ملالۍ، ګلالۍ او شمس په کتاب کې د نظافت او پاکۍ په اړه انځورونه کتل چې په دې وخت کې د ملالۍ مور صدیقې دوی ته تازه میوه راوړه او ورته یې وویل چې تازه میوه خوړل بدن ته ډېره ګټه لري، په ځانګړې توګه ماشومانو ته د ناروغیو د مخنیوي لپاره د واکسین حیثیت لري. د واکسین په یادولو سره مې را په یاد شول چې د 1440 نیټې څخه تر 28 نیټې پورې په یو شمېر ولایتونو کې د ګوزن ضد د واکسینو کمپاین پیلیږي. نو خپلو ماشومانو ته حتما واکسین ورکړئ تر څو هغوی له ګوزن څخه وژغورئ. راشئ چې د هیلو وړانګې ډرامې نوې برخه واورو. ورونو یو څو دقیقې غلی شئ چې کشر ملک صاحب شیر زمان خان تاسو ته غواړي څه ووایي. د لوی څښتن تعالی په نامه اول سلام بیا کلام. تاسو ټول ستړي مشئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا تاسو روغ او جوړ ګورم او نږدې نه تاسو سره خبرې کوم. هغه هم داسې خبرې چې د دې ولس په ګټه دي، هغه ولس چې ما ته ډېر ګران دی او تل یې په هکله فکر کوم. ژوندی اوسې کور ودان. باید ووایم چې هر انسان د دې لپاره تعلیم او تحصیل کوي چې له دې لارې نه د خلکو خدمت وکړي، ځکه هغه تعلیم او تحصیل چې نورو ته یې خیر او ګټه نه رسیږي بې ګټې دی او کومه ښه پایله نه لري. نو تل مې دې مسئلې ته پام و چې د تحصیل ترڅنګ باید د خپلو خلکو په فکر کې اوسم او داسې کار وکم چې ولس ته مې ګټه ورسیږي. کور ودان ژوندی اوسې. شیر زمان خان لتانه زموږ تمه همدا ده. محترم مولوي صاحب او درنو مشرانو، زه په همدې موخه راغلی یم. څنګه چې راورسېدم اکثرو کلیو ته لاړم او د کلیوالو ژوند مې له نږدې نه ولید. یقین وکئ چې ټولو خلکو مشکلات درلودل. د خوشحال خیلو کلي کې هم مشکلات شته، خو د دې کلي تفاوت له نورو کلو سره دا دی چې دوی د ښه ژوند کولو لپاره هڅه کوي. خو لکه چې وایي تشه لاسه ته مې دښمنې، لاسونه یې تش دي. هو زموږ ولس له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، خو که چیرې ټول سره یوځای شو نو کولی شو خپل مشکلات سره حل کو. خوشحاله که ډیره ښه خبره دې وکړه. نو په کوم نیت او پلان چې زه راغلی یم غواړم چې د هماغه پلان له مخې مخکې لاړ شم. که څه هم په دې اړه ما ټولو مشرانو سره خبرې کړې دي او پایلو ته هم رسېدلی یو، خو اوس دا پلان تاسو سره هم شریک کوم او زما تمه تاسو نه دا ده چې ما سره په دې مقصد کې ملتیا وکړئ. هغه وایي که نه د خیر په کار کې تادی په کار ده. دا خو د خیر کار دی، موږ ټول در سره یو. مننه ملک صاحب. خبره دا ده چې موږ له هیواد نه بهر یوه خیریه ټولنه لرو چې هغې کې اکثره زموږ او ستاسو خپل خلک دي. هغو خلکو سره مرستې کوي چې هیواد کې دننه لویو ستونزو سره مخامخ دي. نو ما یو کال د مخه د خوشحال خیلو کلي په هکله هغې ادارې ته پوره معلومات ورکړي وو او د دې کلي یو څه ویډیوګانې مې ورسره شریکې کړې وې. هغوی را سره د مرستې ژمنه وکړه. کور ودان بچي لوی. درنو مشرانو، په دې کلي کې الحمدلله ډېر روښان فکره او باسواده خلک شته. نو دې سیمه کې د یو فرهنګي مرکز موجودیت ډېر ضروري دی. موږ د ولس لپاره ډېر امکانات نه لرو، یوازې کولی شو د 2 کلیو لپاره یو فرهنګي مرکز جوړ کړو. د دې مرکز لومړنی کار به دا وي چې ولس یو موټی او متحد کړي. وایم کور مو له غلې ډک شه، وایم لاسونه ورته وپړکوئ. مننه، کور مو ودان اوسه. د نن لپاره همدومره بس دی. عاشق الله راته اشارې کوي چې د غرمې ډوډۍ تیاره ده. موږ تاسو درنو کلیوالو ته میلمستیا جوړه کړې ده. راځئ چې ټول په ګډه هم د آزاده فضا کې ډوډۍ وخورو. وای دا خو دلته ولاړ دی. ته صبر، زه به په داسې لار لاړ شم
چې استاد فیروز او شاغا مې ونه ویني د هغو موټرو شاته به پټ پټ لاړ شم. حالا خوشحال خیل کلی والا حالا الاخره سره سي موټر ډک ده. حالا خېجه خوشحال خیل کلی والا کوس کلی بر کلی والا حالا خوشحال خیل والا شاغه والکه تا ته وایم څه وایې استاد جانه؟ هغه همت مصیبت نه دی کوم یو؟ هغه چې د موټرو شاته پټ پټ روان دی ګوره هسې غلی روان دی. ومې لیده والا رښتیا وایې همت خان دی. ته صبر چې زه ورسم. صبر وکړه چې زه هم در سره لاړ شم. راځه استاده. لکه چې وینې لیدم هغه موټر کې به لاړ شم. هلکه احمد خانه چېرته له خیره؟ خیر کې خدایا غږ خو اشنا دی لکه چې وی لیدم. چېرته له خیره او ناسوانه ولې د خپل کلي په موټر کې نه دی چې پردي موټر پسې منډې وایې ها؟ اخی ګیر یې کړم. اوهو تاسې یاستئ؟ تاسې دلته څه کوئ؟ دا خو زمونږ ځای دی. ته وایه ته دلته څه کوې؟ زه خو لږه سودا اخلم بیا ځم. ښه مخکې له دې چې سودا پسې لاړ شي 2-3 خبرې مې در سره کولې. ښه خیر دې وي. دا څه خبره ده چې دومره ورته ورخطا یې؟ همداسې چې ته یې په اخیستلو کې ورخطا وې موږ یې په بیرته اخیستلو کې ورخطا یو. والا فیروز استاد په خبرې دې پوه نه شوم. د څه شي په بیرته اخیستو کې ورخطا یې؟ د زرګون په بیرته اخیستلو کې چې په چل او دروغ دې رانه واخیسته. تا ته څه وایې؟ ما له چا نه پیسې نه دي اخیستې هغه هم زرګون. خو چې تور مه لګوه. تور نه دی حقیقت دی پوهېږې موږ هماغه وخت پوه شو چې ته په ناحقه یې خو د خلکو لپاره مې غږ ونه کړ چې سپک او غل به معرفي شي. هسې لګیا یې په زور رانه یو غیران هم نشي اخیستی. زرګون خو لا غټه خبره ده. لاس دې خلاص توره دې تیره. ګوره همت خانه جنګ او جنجال مه جوړوه شرم دی درته. وی ما د چا نه پیسې نه دي اخیستې او نه هم چاته پیسې ورکوم. لا حول ولا مې مجبوروه چې په زور به یې درنه واخلم. زور مو تر ملا او توره مو تیره. هر څه چې کولی شي ویې کوئ. وا استاده موټر ډک شوی دی نه ځئ موږ په تمه او ته بېغمه بابا. اوهو اله استاده چې موټر ډک شوی دی همت سره به بل وخت ګورو. خیر دی همته مصیبته بیا به سره حساب کوو. لاس دې خلاص توره دې تیره. شیر زمان خانه پوهیږي ژوند ته پر راتګ دې ډېر خوشحاله شوم. خوشحاله اوسې اکا وایي چېرته چې زړه لاړ شي هلته پښې هم ځي. وایم قربان له پوه هوښیار سړي شمه چې هره خبره یې د کاڼي کرکه وي. واخله چای دې چې سړیږي دا توره ګوړه مور سره وخوره چې خوند درکړي. ستاسو د چای او تورې ګوړې صفتونه زمونږ کلي کې هم کېږي خو بیچارهګان زما د پلار له ډاره ستاسو ژرندې ته نشي راتلی. هو پلار دې لږ څه تریخ غوندې سړی دی خدای دې سم کړي نو. هو پلار مې لږ نه چې بیخي ډېر تریخ دی. سم مرچکی دی مرچکی. خو زه کوښښ کوم چې کرار یې په عادتونو کې تغییر راولم. ښه به شي انشاءالله. وایم خدای خو دې ژوندی لره شیر زمانه. سلامت اوسې چنار ګله رښتیا خوشحاله که خبر شوی یم چې همدې ژرنده کې اوسېږې او خپل کور ته نه ځې؟ هو والا همدلته اوسېږم. مطلب کور دې همداسې تش دی؟ هو تش تور دی. وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. ودې نه ویل چې د خوشحاله اکا د کور پوښتنه دې ولې وکړه؟ چنار ګله لکه څنګه مې چې له کلیوالو سره د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو خبره یاده کړه د هغه مرکز لپاره یو کور ته اړتیا لرو. خوشحاله که ستا نظر څه دی؟ زه پکې څه نه وایم خو زما زړه نه غواړي چې نور هغه کور ته لاړ شم. وبخه خوشحاله که چې زړې خاطرې مې در یادې کړې خفګان مې در باندې نه لورېږي. وایم کور دې له غلې ډک شه شیر زمانه. دومره درته وایم چې ډېر ښکلی کور دی. ښې اوبه لري ښه سوری لري سم جوړ کور دی. خوشحاله که راځه کور دې ما ته راکه چې د فرهنګي مرکز پکې جوړ کړو. هر شرط چې لري زه منم. کور دې له سر نظر شه شیر زمانه. دا خپل کور وګڼه. ته چې زموږ لپاره دومره خواري او زحمت باسې ولې زه پکې یو کور نشم درکولی؟ ژوندی اوسې خوشحاله که ته خو خبر یې چې دا پیسې زما نه دي. دا پیسې د هغې خیریه ټولنې دي چې د خلکو د خدمت لپاره یې راټولې کړي دي او ما ته یې راکړي دي. یعنې د کرایې لپاره یو اندازه پیسې لرو. شیر زمانه که خفه کېږي نه په دې هکله به بیا خبرې وکړو. خوښه مې ده بیا به په تفصیل سره خبرې پې وکړو. توبه خدایه توبه اوس دومره شوې چې بېله د ما د مشورې نه هر کار دی چې زړه غواړي کوې. څه فکر کوې
چې په کلتا د خلاصه کړ نو هر کار کولی شي. واه واه، او ته بیا له هغو سره ملګرتیا کوي چې د ما هېڅ نه خوښېږي. څه کوې و د شیر زمان پلاره، پرېږده چې خپل کارونه په خپله سرته ورسوي. مې ځوروه، په ښو بدو ښه پوهېږي. ته ما غږېږه ښځې، همدا تا خراب کړ. ته لیلې ما غیبونه پټوې. دا دی اوس چې لوی شو په خپل سر شو، دی خامخا کوم هدف لري خو له ما یې پټوي. هېڅ هدف نه لري، غواړي خلکو ته یې خیر ورسیږي. لا حول ولا، دی به خلکو ته څه خیر ورسوي؟ د خلکو په ځای دی لومړی خپل مور او پلار نه خبر شي. ولې موږ حج ته نه لګي؟ ټول غریب او بیچاره خلک حج ته لاړلو ښځې، او د ملک اصغرخان غوندې سړی لا پاتې دی. تر اوسه مې حج هم نه دی کړی. یا هغه د نغدې راکړي چې هر کله مې خوښه وه حج ته به لاړ شم. ډېر سرزوره سړی یې. ښه دی ښه دی، ما ته سرزوری وایې او د هغه د ټولو کارونو نه دفاع کوي. آفرین دی وي. نو ودره چې غږ ورته وکم او ستا مخکې پوه کم چې ته هم پوه شې. والکه شیر زمانه. ها پلار جانه، څه دې ویل؟ ته یو ځل دلته راشه چې در سره کار لرم. مه کوه وسړیه، هغه هم ځوان دی، بې تجربې دی. کوم خبره بې درته کړي بیا به خفه یې. زه ورته دا حق نه ورکوم، پوه شې که نه؟ والکه شیر زمانه. سلام علیکم. راشه د خواته کښېنه، دلته کښېنه. آفرین. خدایه توبه. او ښځه ته ځه او د شپې د ډوډۍ غم وخوره. موږ یوه شېبه یوازې پرېږده، پوه شوې؟ ورځه. ښه سمه ده، د ادی لاړم. پلار جانه، څه دې ویل راته؟ ښه، مور دې ویل چې نن د خوشحال خیلو کلي ته تللی وې، دا رښتیا ده؟ هو پلار جانه، لږ کار مې درلوده. لومړی دا ووایه چې ته د مور او پلار لیدو ته راغلی او که چکر ته؟ دواړو ته پلار جانه. ته خو یوازې په چکرونو کې اخته یې. هغه ورځ د ټول کلي ته مېلمستیا جوړه کړې وه. ولې د هغوی کورونو کې ډوډۍ نه پیدا کېده چې تا ورته مېلمستیا وکړه؟ حق خو دا دی چې تا ته هغوی ډوډۍ درکړې وای، تا ته. د ولس خبره وه، او بله دا چې دا ټول پلان زما و، د هغوی نه و. ته اوس دې ساده ته وګوره، که تا ورته مېلمستیا کولی نو خپلې حجرې ته به دې راوستي وای. پلار جانه، ما ځکه د خوشحال خیلو کلي کې ورته مېلمستیا جوړه کړه چې زه یو مقصد لرم. زه ستا له ټولو پلانونو خبر یم، پوه شه که نه؟ پلان په خپل کلي کې هم عملي کولی شي. پلار جانه، ما په دې هکله ډېر فکرونه کړي دي. زه چې کوم کارونه کوم هغه د یوې مرستندوی ادارې لخوا کوم، او د خوشحال خیلو کلی هغوی ټاکلی دی. د څه شي اداره؟ دا یوه مرستندویه اداره ده پلار جانه. تاسو لا تر اوسه په دې هم نه یې خبر چې له چا سره باید مرسته وشي او له چا سره نه؟ پلار جانه، زه ستا له جنجالونو او دښمنیو سره کار نه لرم. زموږ د ټولنې هدف خلکو سره د مرستې کول دي. دې ادارې ته دوست او دښمن یو شان ارزښت لري. غلی شه، خدای دې خوار که. ته اوس ځان نابغه او موږ درته کمعقلان ښکارو. ته ما ته اوس هم همغه شیر زمان یې چې پزه به دې په لستوني پکوله. پلار جانه، زه له تنه ډېره مننه کوم چې ښه دې روزلی یم او زحمت دې راباندې ویستی دی، او زه هم داسې کار نه کوم چې خدای مه کړه چاته دې سر ټیټ کم. یوه او پاکه خبره درته کوم چې که د ما خوشحالي غواړې نو بیا د خوشحال خیلو کلي ته لاړ نه شي. هر کار چې کوې اول باید له ما نه مشوره واخلې او بیا هغه ترسره کړې، پوه شوې که نه؟ درنو اوریدونکو، تاسو به اوریدلی وي چې شیر زمان د خوشحال خیلو کلي ته راغلی و او هلته یې کلیوالو ته د خپلو پلانونو په اړه وویل چې غواړي د یوې مرستندویې ټولنې په ملاتړ کلیوالو ته خدمت وکړي. کلیوالو هم شیر زمان ته د همکارۍ وعده ورکړه. اوس به تاسو اوریدونکي له ما سره هم وعده کوئ چې د ساوړ له 24مې نه تر 28مې نیټې پورې خپلو ماشومانو ته د ګوزن ضد واکسین حتما ورکوئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه. د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری.